وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې موږ ټینکۍ کې مارو بیا ژوندی موږ راویستی اوس آیا دې سره اوبه مردارې دي که نه دي مردارې. نو دې مسلې وضاحت داسې ده چې دې صورت کې چې مار ژوندی راوخیږي دا اوبه خو بیا لا شک شو بیا صفا دي دې سره اوبه نه مردارېږي. دې کې کم خبره نشته. او پاتې شو که مار اوبو کې مړ سي دې کې بیا فقهای کرام رحمت الله تعالی علیهم اجمعین دوه صورته ذکر کوي چې یو مائی مار ده یعنی اوبو والا هغه چونکه وینه نه لري که مړ سي هم هغه سره اوبه نه خرابېږي اوبه نه مردارېږي ټینکۍ کې کوهي کې هغه سره اوبه نه مردارېږي. او یو بري مار ورته وایي د وچ مار ورته وایي چې هغه وینه لري نو که دغه بري ماري د وچ ماري هغه بیا اوبو کې مړ سي نو په هغه سره بیا اوبه مردارېږي. دې مسلې وضاحت علامه شامل رحمت الله علیه اول جلد 301 صفحه کې او فتاوی عثماني اول جلد 300 صفحه کې او فتاوی دارون دیوبند اول جلد 199 صفحه کې او المسائل مهمه فيما افتلت بالعامه سلرم جلد 15 صفحه کې دې کتابو کې دې مسلې وضاحت کړی ده. وبالله توفیق.